فلم ته ځو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. له خیر سره وګورو چې په پټان کې څه شی دي، شاهرخ څه کوي. سلامونه. د پراګ کې د پټان د فلم نن اوله ورځ ده په سینما باندې. نن دلته صفتونه هم ډېر اورېدلي، سندرې مو لیدلې، مست مست. نو موږ هم راغلو چې دا فلم وګورو. 2 هفتې مخکې د دې آنلاین د دې ټکټ کړی و. نو ګورو ورځو چې څنګه فلم دی، د نن څه خبرې دي، څه کیسې دي. بیا چې فلم مو ولیدل هغه نه بعد بیا تاسو سره خبره شریکو. هندي فلمونه ډېر کم کېښودل کېږي په چک ریپبلیک کې، خو دا فلم ډېر مشهور شوی دی. نو ځکه زر تر زره راغی میدان ته او مخې ته راغی. سینما سیټي دنیا شروع شوه. نو پټان ګورو. دلته به وړاندې زه ځمه، هلته پاپکان دومره پلوریان پلی دلته ګرمې خرڅېږي او ورسره کوکاکولا هم خرڅېږي. دا به خامخا اخلئ په دې چې فلم وګورئ. فلم ته ځو ویډیو به تر اخره پورې ګورئ، بیا به زه تاسو ته کیسه کوم. ماشومان هم خوشحاله دي، احساس د خوشحالۍ لري. سره د بڼه کې لاس هم خوب شوی و، نن بیا هم راغلي یو. په کور کې دی باندې زه هندي فلمونه خامخا ګورم په دې چې د هندوستان هم د موږ سره آسیا ده، د موږ سره هغه یو څه فرهنګ یې له موږ سره، کلتور یې د موږ سره لږ څه شریک دی او خواږوالی لري. نو ورځو ماشومان هم ورته احساساتي دي. موږ هم له خیر سره وګورو چې په پټان کې څه شی دي، شاهرخ څه کوي او همدا رقم دیپیکا څه کوي او جان ابراهیم. په آخر کې فخر یم چې سلمان خان هم راځي. خو زه به کیسه تاسو ته کوم چې څه ښه والی لري او څه چې داسې شور یې اچولی دی. دغه دی پاپکان مو واخیسته، د موږ کورنۍ غټه ده. دا د ما د نامر دی، دا یو د بڼک، یو د پاڼې دی او دا د علم خان دی. نو بس ورځو انجوی کوو یې. خدای وکړي چې تاسې هم هلته وګورئ، همداسې خوشحاله ژوند ولرئ. انشاءالله خدای مهربانه دی. د پټان فلم مو ولیده، واقعا ډېر مصرف یې کړی و او ډېر ښایسته فلم و. اول ځل و چې دومره ډېر میلمانه راغلي وو، ټول تالار ډک و. بس ډېر ښایسته فلم و. اکشن پکې ډېر زیات و او رومانتیک صحنې ډېرې کمې درلودلې. په ډېرو هیوادونو کې دا فلم ډک شوی و. لوی مسج د دې فلم دا و چې نړۍ ته دا ښودله چې یو نوی وایرس د تروریستان یا د بشریت د دښمنانو لخوا نه جوړېدونکی دی، چې تر کرونا وایرس نه هغه ډېر خطرناک دی. په مخ باندې یو رقم بخارونه راوباسي په دې کې. او بل په دې فلم کې پښتون ته ډېر، پټان ته ډېر لوړ مقام ورکړی و. پټان یو وطن دوست، هغه څوک چې بشریت سره مینه کوي، هغه څوک چې د انسانیت او د وطن لپاره خدمت کوي. دلته اولین ځل دی چې پټان یا پښتون تروریست نه و هغه کړی، معرفي کړی. او بل
په لوړ هغه کې اکثر پاکستاني فلمونه چې موږ ګورو پټان یا چوکیدار دی یا یو د ټولنې یو ټیټ مقام ورکول کېږي خو دا ډېر لوړ مقام یې ورکړی و. بل افغانستان هم پکې ذکر شوی و. په افغانستان کې شاهرخ خدمت کوي او د هغه په لاس کې چې کومه پټۍ ده هغه یو افغانه مور کومه مدرسه د ماشومان دی ژغوري نو په دې فلم کې بیا هغه افغانه مور دغه په لاس کې هغه پټۍ اخلي او هغه د پټان سندره چې ده هغه د فلم په آخره کې کله چې هغه وایرس چې جوړ شوی دی او افغانستان کې استعمالیږي یا په هدف هندوستان او پاکستان او د سیمې آسیایي مملکتونه دي نو هغه یې له منځه وړي په یو شکل باندې هغه خنثی کوي. نو دا یو لوی مسج بنیاد هم دی چې باید د احتیاط سره وکړي او د دې شیانو مخه ونیسي چې کوم بل نوی وایرس را روان دی. نو ښه مسج یې درلود. واقعا موږ ولیده دغه مسج ما د دې لپاره چې تاسو زما یوټیوب ګورئ بیا تاسو د یو کیسه وه د پټان واقعا په دې باندې ارزیده ما یې هغه خلاص تاسو ته ویلې چې څه کیسه پکې روانه وه. نو خوشحاله اوسئ چې تر دې دمه له ما سره وئ او چا چې پټان فلم نه یې لیدلی خو نو دا قصه مې تاسو ته وکړله. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. نو واقعا زه ډېره زیاته احساساتي یم چې افغانستان خاوره یې ډېره لوړه افغانان یې ډېر لوړ خاص کر پښتون قوم یې ډېر لوړ معرفي کړی و. نو دا فلم په بار بار لیدو باندې ارزي. خدای دې کړي چې ټول افغانان یې وګوري. نو دغه خبرې وې چې ما تاسو ته دا کې تاسو په پټان فلم ګورئ که نه ګورئ خو دغه مسج و چې ما اشکه واخیسته او دا فلم واقعا ډېر ښایسته هغه و. له شاهرخ نه ډېره مننه. زه شاهرخ ته سلام کوم.